د انګلیش بای پښتو چاینل مینوالو ته سلام. د نن په درس کې به دا زده کړو چې څرنګه یو ورب یا فعل اسم ته واړو او همدارنګه په یو جمله کې د اسم په توګه استعمال کړو. موږ په تیر درسونو کې د پارت اف سپیچ یا د کلام اجزاوې ټولې برخې زده کړې، مثلا ناون، پروناون، ورب، ادورب او داسې نور. نو د نن په درس کې موږ غواړو د ورب څخه ناون جوړ کړو. نو اوس راځو قوانین ته. نو هر کله چې موږ غواړو یو فعل یا ورب اسم یا ناون ته واړو، صرف د ورب یا فعل په پای کې آی ان جی ور اضافه کو. خو مګر یوه خبره مو په یاد وي چې فعل باید په لومړی حالت کې وي. مثلا گو آی ان جی ور اضافه کو، گوینګ تلل، دا تلل یو ناون شو. اوس موږ نسو کولای چې د فعل دوهم یا درېیم حالت ته آی ان جی ور اضافه کړو. مثلا گو دوهم حالت وینت دی، موږ وینت ته آی ان جی نسو ور اضافه کولی، یا گون درېیم حالت ته آی ان جی نسو ور اضافه کولی. صرف د ورب لومړی حالت ته آی ان جی ور اضافه کوو او اسم ته تبدیلیږي. اوس راځو یو څه نور توضیحات ورکوو. مصدر د اسم استعمالات. لومړی as the subject of the sentence. موږ د جملې په مبدا کې استعمالولی سو، جملې په سر کې د سبجیکټ پر ځای باندې استعمالولی سو. مثلا working is a good کار کول یو ښه تمرین دی. swimming is useful for health. لامبو وهل د روغتیا لپاره ګټور دی. دوهم as the object of a transitive verb. د یو متعدي فعل د مفعول په حیث. transitive verbونه په راتلونکي درسونو کې انشاءالله transitive او intransitive verbونه. نو دلته موږ کولی سو د یو متعدي فعل یا transitive verb په حیث باندې استعمال کړو. مثلا please stop playing. لطفا لوبه کول پرېږدئ. بل مثال I like reading magazines. زه د مجلو لوستل خوښوم. درېهم as the complement of the sentence. د جملې د تکمیل کوونکي په حیث باندې. مثلا I like studying. زه مطالعه کول خوښوم. سلیم does not like swimming. سلیم لامبو وهل نه خوښوي. ګوره swimming په کمپلیمنت کې راغلی دی. څلورم as an adjective before noun. د یو صفت په حیث له اسم څخه مخکې. he prolongs a speaking class. هغه د مکالمې ټولګي ته ادامه ورکوي. پنځم as the complement of a preposition. د اضافت توري د تکمیل کوونکي په حیث باندې. مثلا we come here for learning. موږ دلته د زده کړې لپاره راځو. بل مثال he prevents me from going alone. هغه ما له یوازې تګ څخه منع کوي. دوستانو د نن درس په همدې ځای باندې ختموو. مننه چې تر دې دمه راسره واست. که چیرې تاسې کوم سوال لرئ مهرباني وکړئ په کومنټ کې ولیکئ، او که چیرې درس مو څه ناڅه زده کړی وي مهرباني وکړئ یو مثال په کومنټ کې راته ولیکئ. تر یو نوی درس مو په خدای پاک سپارم. خدای مو مل. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying